السلام علیکم څنګه یې ښه جوړ یاست کړه یاست په خیر یاست خو به جوړ یاست وخت منده ده کوم د دې ادارې په سبجیکټ خبرو کو سبجیکټ کوم چې څه اخیستې دی د ریډیالوجیست مراخصې دی ریډیالوجي کوم سټي سکین اخیستې دی سټي سکین تعریف د سټي سکین استعمال د سټي سکین د کوم شي لپاره استعمالېږي او دا څنګه د دې په تاریخ څنګه راغلی دی کوم یو سړي جوړ کړی دی ټول دې په دې کې سر د خلاصوم ښه ډیفینیشن تعریف یو پله به زه تعریف کې هلکه هلکه سر د خلاصوم بیا دلته په مخته ویډیو کې سم په ترتیب سر د خلاصوم سي مطلب باندې یو پله سر خلاص کړه سی و کمپیوټر ته وایي کېږي او ټي چې د ټوموګرافي ته وایي سي نو دا سی مطلب یا د کمپیوټر مطلب د دې مطلب دا دی چې کمپیوټر او ټوموګرافي د کومه طریقه چې د استعمالي دې ته وایي کېږي نو دا زموږ ته په ډاکټري یا د ډاکټري دپاره یو قسم ټکنالوژي ده یعنې چې هغه د ایکس رې یا د کمپیوټر په ذریعه باندې زموږ یو کم 3D وایب یا کم موږ نور داسې طریقه وي چې هغه ته موږ چپه ورسته یا وبله چپه ورسته زموږ د جسم یو قسم عکس اخلي سیده یا یو قسم ازموینه ده دلته اوس مخ سره خلاصېږي سټي سکین چې وګورئ هغه دا رقم مشین لري سیده داسې مشین لري او د سره داسې ټرې راوځي سیده او داسې کمپیوټر ورسره وي په دې کې دلته چې دی دغه ځای چې دی دغه ځای یو منټ دغه ځای نه دی دا ځای یو منټ زه دلته ښکاره کوم دا ټوله یا ایکس رې ده یا دغه دی روټیشن دی دا ګوره دا چې تر دننه دی وګورې دلته ټوله د ایکس رې سامان پروت دی دا ګوره ټي دلته سول ټي چې شته ایکس رې ټیوب دی سیده ایکس رې ډیټیکټر پکې پروت دی سیده دا د کمپوزیشن دی پله دا وپېژنه سیده دا شاوخوا دا دی اوس به ته راسه مشین ته سیده مشین څه کار کوي کله چې ته انسان پر دا کټ ورته پرېباسې او دا دی دننه ولاړ شي نو هلته په کمپیوټر کې د ډیټا راسي ډیټا چې راسي دی دننه کې دی دلته دا انسان دلته دننه کې نو باره دلته په دې شاوخوا کې ایکس رې ورته پرتې وي د ایکس رې ډیټیکټر پروت دی د ایکس رې ټیوب پروت دی نو هلته دی په کمپیوټر کې کمانډ ورکړي دا ایکس رې چې د شاوخوا داسې په راګرځي هلته کمپیوټر ته ډیټا روانې دي مطلب کوم چې د چپه اوس ګوره مثال ته انسان پروت دی د بغل د خوا څخه عکس هم اخیسته کېږي د دې خوا څخه هم اخیسته کېږي د دې سم یو 3D وایب ورکړي 3D مطلب خو دې سر خلاصېږي یو 3D وایب ورکړي نو دلته دا مشین داسې پله ګرځي هلته دته ډیټا ورستی د کمپیوټر ته ډیټا ورستی چې د یو خوا او د بل خوا عکسونه اخلي سیده نو د دې دپاره استعمالېږي ایزي طریقه د سټي سکین چې دی دا په دا ځایو کې ایکس رې پرتې دي یو منټ دا ګوره دا دی ډېر ښایسته یو اګزامپل ورکړی ګوره دا ایکس رې سوله دا ایکس رې اوس داسې روټیشن پر کوي دا روټیشن او دا ډیټیکټر دی سیده د دا ځای څخه بیا کمپیوټر ته د ډیټا روانه ده چې دا اوس د سر کم ځای عکسونه مې واخیستله مثلا داسې ده اوس ګوره ځینې ایکس رې مشینان چې پخوا وه نو هغه چې و هغه به پر یوه خوا پر یوه سایډ به عکس واخیستی دا بله خوا بیا نه درکوئ هغه به مثال یو انګل په یوه طریقه باندې کوي بیا د دې په دغې د دې دا مشین رالي مخته ټکنالوژي پر دې باندې ولاړه نو دا اوس ګوره د یوه ایکس رې مشین یا څو ایکس رې په دې کې دننه وي نو هغه داسې پر راګرځي دلته د انسان مکمل شاوخوا عکسونه واخلي نو دا د دغه دا رقم ترتیب باندې کېږي سیده اوس ګوره مثلا دلته دا ګوره دا دماغ یو انګل نه دی چې دا اخیستی دی سیده دا ګوره بله طریقه یا داسې اوس ګوره د یو سینې عکس وي نو سینه چې د دی پر یو ځای باندې عکس یې نه اخلي په قسم اخیسته کېږي سیده دا ګوره دلته هم دی یو منټ که مې بل یو دغه پیدا کړي ښه دا ګوره سینه ده اوس چې ایکس رې ته اخلي هغه یوازې داسې راځي نو دی اوس داسې د پروتو په انګل باندې هم درته اخلي دا ګوره دا پښتیانې سولې دا دغه د سینه مینه ده دا ګوره دا د عکس اخیستی دی سیده دا رقم دی عکسونه درته اخلي دا رقم د ایزي طریقه ده د ایکس رې مشین پر پروت دی شاوخوا پر راګرځي هغه چې کوم عکسونه اخلي هغه ډیټا و کمپیوټر ته استوي دا چې د سټي سکین دې ته وایي کېږي نو د سټي سکین استعمال د چی دپاره دی یو منټ زه دی خراب کړم سټي سکین چې دی سټي سکین استعمال ورک خو ماته در وښوئ چې د کوم زموږ د جسم شاوخوا چې هر انګل وي دا ګوره بوډي هر انګل چې وي هغه عکسونه اخلي سیده په دې کې ډیټیکټر ټیوب پروت وي دا ډیټا کمپیوټر ته چې کراس لینک یا 3D وایب باندې اخلي سیده دا خو د ورک هاو ټو ورک مطلب د دې ډیفینیشن سو اوس راځو چې دا موږ د چیز لپاره استعمالو د کامن یوز لپاره چیز لپاره موږ استعمالو دا سیده نو اول دا دی چې کوم ځای یو ماتې یا دننه په کوم ځای کې چې وینه وي ښایسته وي یا وینه روانې هغه په معلومو او مین مهم شی چې موږ په معلومو هغه د کینسر په معلومو کینسر نه یا ټیومر مارکر
ټیومر مارکر کوم چې د دماغ ټیومر وي یا د سینې ټیومر وي یا د اینې ټیومر وي سیده یا نور داسې وي پښتورګو د هغه ازموینه په کوو د اینې ازموینه په کوو د نور داسې اوضاع وي د هغه ازموینه په کوو یا نور داسې یو بله طریقه وي چې د هغه دپاره د رګو کې یو ځای یو خی وي نو هغه ولاړ وي د هغه معلومول دپاره سیده نو دا چې څه دا د معلومېدو دپاره دی سیده دا چې دی دا پروسیجر څنګه کې پروسیجر اسانه دی پروسیجر چې دی کله چې د ماشین استعمال کړی خو سر دې په خلاصېږي که دې نو استعمال کړی بیا دې سر نه په خلاصېږي مثلا دا اوس ماشین پروت دی دلته د انسان پر دې کټ پرې باسي پر دا کټ نو دا کټ بیا دا خاصیت وي دا دغه لري چې دا مخ خو شاته ځي سیده نو دا چې دی ورپورې دی هلته دننه پرې رسېږي اوس د کوم ځای د کوي د دماغ د کوي مثال په دماغ کې یو کینسر وي د هغه د معلومولو دپاره کوي نو هغه بیا د خالي سر ودننه کړي سر چې ودننه کړي دلته دی خپل کمانډ و دغه ورکوي کمانډ چې ورکوي هغه پر ګرځي خپل کړپاړې کوي داسې یو قسم کړپاړې پکښې کوي په د یوټیوب کې ویډیو شته سیده نو هغه بیا هلته مکمل د دې دغه رواني ډیټا رواني دا د څو پروسیجر سیده او یو بل شی په یاد وساته دا موږ د یو ډېر ښه مهم شي دپاره استعمالو لکه د دماغ یو کینسر وي یا یو شی وي یا د دماغ ټیومر براین ټیومر موږ بیخي په دې کې معلومو یا په دې کې معلومیږي ژر بیخي سیده اوس څنګه معلومیږي دلته مثلا دا ګوره نارمل دماغ دی په دې کې خاص داسې مشکل نشته ګوره دلته ګوره ګرد خپل پر نارمل حالات دی دلته ورته ګوره اوس زه یو د ټیومر د پیدا کړم دا د انفیکشن ده ګوره دا سپین دا بیا د انفلونزا د چست دغه در ښکاره کوي سیده دلته زه یو سم دماغ و دلته دا ورته ګوره دا سپین ټکي دا ټیومر دی سیده دا ګوره چې مثلا زما پروفیشنل نه دی زما سره لا په خلاصېږي نو دی داسې عکسونه درته اخلي د دماغ هر انګل عکس درته اخلي دا ګوره دا دماغ ټیومر دی نو داسې د دې د معلومولو لپاره چې دې سټي سکین درکوي چې یار په دماغ یا په مغزو کې خو به یو سرطان نه وي سیده نو د دې لپاره دا سټي سکین ډېر مهم دی او سړی ډېر ژر سر په خلاصېږي چې دا ټیومر مارکر دی یا دغه دی یا مثلا داسې عکسونه درته اخیستي دا ورته ګوره دا دماغ کې ګوره سپین ټکي پکښې کېږي سپین دا تور چې دی دا دماغ نارمل دی دا ګوره دا نور سپین دا لازمن یو مسله دی یا وینې کلټ شوی دی یا ټیومر مارکر دی چې ډېر پر مخ تللی نه دی دا ګوره دا رقم د یو مهم ازموین دپاره استعمالیږي یعنې چې مثلا د دماغ یو سرطان وي یا یو بل داسې مسله وي د هغه دپاره استعمالیږي دا ګوره چست انفیکشن دپاره انفلونزا چې کله موږ جسم وسي یا بل نور داسې یو قسم انفیکشن وسي نو هغه د معلومولو دپاره سي دا ګوره سپین ټکي دا څه ده دا چې څه ده دغه اوس راځو هسټري کې دوه کسه پر دې باندې لګیا وه یو دی ایلن میکلوډ که ما نوم غلط وایي بیا به ته خپله سمه دا چې ګوره یو دی ایلن میکلوډ دا چې دی دا فزیسټ و سیده فزیسټ دا چې دی فزیسټ سپیلنګ یې دلته بغل ته سم در سره لیکم سیده او دا بل چې دی دا بل تور کوټ چې اغوستی دی دا بغل والا دا چې دی دا بیا انجینر و دوی دواړه سره په دې دواړو دا ماشین جوړ کړی دی سیده یو دی فزیسټ یو دی انجینر سیده نو دا دواړو په 1980 کې پر دې باندې کار شروع کړي په 1980 کې په دې کې 1980 په دې کې کار خلاص شو د دې ده سیده او د ده نوم دی ګوډفري په نامه دی سیده ګوډفري یا مټ ښه د ده نوم چې دی ګوډفري دی سیده دا چې دی دا انجینر دی سیده او اول سټي سکین چې شوی دی هغه په 1980 کې شوی دی سیده په 1980 کې ما پر بغل یا بلاندې به مې درته لیکلی سیده او په هغه کم دغه په وسو ازموینه یا تشخیص په وسو هغه د دماغ کم کینسر چې وي یا ټیومر وي هغه اول وارې په معلوم کوي سیده نو دا د دې مکمل تاریخ دی او که نور کم ډیپ معلومات هغه په دا یوټیوب چینل کې شته